ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ولسمشرۍ ماڼۍ کوو. ولسمشر غني او د هېواد سیاسي او جهادي مشرانو د دلکشا جومات کې د قرآن عظیم الشان د ختم مراسمو او د روژه ماتې په مناسبت جوړه شوې میلمستیا کې ګډون کړی او د هېواد په روانو حالاتو غږېدلي. مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان او افغان حکومت دواړه باید د سولې لپاره هسې ګړندۍ او تاوتریخوالی کم کړي. هغه د عبدالله او د غني له جوړجاړي هم هرکلی کړی. امریکا وایي هغه $1 میلیارډ چې امریکا د غني او عبدالله د اختلاف له کبله د کمولو ژمنه کړې واحد څخه پیسې نه دي کمې کړې. زلمی خلیلزاد د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو یې په کلکه غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی کم او د دایمي اوربند لپاره زمینه برابره کړي. پینټاګون د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویلي سره له دې چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په هڅو کې مرسته کړې خو په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي تر شا هم ولاړ دي. د دوی په خبره پاکستان لا هم په افغانستان کې د طالبانو د جګړې او روان تاوتریخوالي ملاتړی دی او له طالبانو سره قوي همکاري لري او خوندي ځایونه یې ورکړي. سهیل شاهین په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین وایي د طالبانو د مشر مرستیال ملا برادر اخوند او ورسره پلاوي څو ځلې له زلمي خلیلزاد سره کتلي. شاهین وایي له هوکړې پرته نور میکانیزمونه د سولې پر وړاندې خنډ ګرځي او نوره باید د سولې پروسه زیانمنه او ونه ځنډول شي. کابل والي ویلي چې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د لا ډېر مخنیوي په موخه د اختر په ورځو کې په کابل ښار کې پر تګ راتګ بندیز لګول کیږي. نوموړي ویلي هیڅوک حق نه لري چې د اختر په ورځو کې د میلو او ساتیرۍ لپاره تفریحي ځایونو ته لاړ شي او له ضرورت پرته په ښار کې تګ راتګ وکړي. پاکستان امریکا ته له کورونا وایرس څخه د ساتنې ځینې طبي توکي لیږلي. امریکا د پاکستان له مرستې مننه کړې خو د ټولنیزو رسنیو ځینې پاکستاني کارکوونکو امریکا ته د دې توکو په لږ نیوکې کړې او ویلي دي چې پاکستان د لومړی خپل او بیا د نورو غم کوي. او له پاکستانه بل خبر دا دی چې د پاکستان په کراچۍ کې یوه ملکي الوتکه غورځېدلې او پکې سپارو 99 کسانو ټولو پکې ژوند له لاسه ورکړی. او وروستی خبر دا دی چې هندي چارواکي وایي ښایي د اختر له رخصتیو وروسته د واګا بندر له لارې له افغانستان سره سوداګري بیرته له سره پرانیستل شي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.